السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یو ځل بیا تاسو سره محبوب رحمان حیدر د کیمیا د سوالونو د فورمونو څخه یو سوال حل کوم. سوال زموږ سره داسې ده: وایي د یو فوتون طولي موج شل انګسترون ده، نو تاسې انرژي په لاس راوړئ. د فوتون انرژي په لاس راوړئ. د یو فوتون طولي موج څو ده؟ شل انګسترون. او تاسې چې کوئ انرژي په لاس راوړئ، نو د انرژي لاس په راوړلو لپاره موږ ته ځینې قیمتونو ته ضرورت ده، چې یو د پلانک ثابت ته. د پلانک ثابت قیمت ته موږ سره 6.3 ضرب لس په توان منفي 4 جول ضرب سیکنډ، او د نور سرعت په خلا کې یا فضا کې 3 ضرب لس په توان 8 متر پر سیکنډ. انرژي مساوي کیږي unknown یعنی نامعلوم. اوس انرژي پیدا کوو. دې لپاره فارمول د موږ سره انرژي مساوي کیږي اچ وی. دا د پلانک د تیوري څخه دا فورمول د موږ سره وایي چې انرژي مستقیمه رابطه لري د فریکوینسي سره، نو هغې څخه موږ ته دا معادله راځي. بل ځای کې موږ دا وی مساوي د سی پر لامدا، ځکه موږ په کار دي لامدا او سی، او دا موږ سره په دې فارمول کې نشته، نو دا باید راوړو ورته. نو ای مساوي کیږي اچ سی پر لامدا. سی پر لامدا. نو ای دې کې اوس خپل قیمتونه وضع کوو. د اچ قیمت ته موږ سره 6.3 ضرب لس په توان دی منفي 4 جول ضرب سیکنډ، او سی قیمت ته موږ سره 3.10 په توان دی 8 متر پر سیکنډ. د لمدا قیمت ته موږ سره 6 انګسترون دی. یو انګسترون چې ده چونکې دلته قیمتونه ټول متر دي او سیکنډ یا جول دي، نو دلته موږ دا قیمت اړو. یو انګسترون څو کیږي؟ لس په توان دی منفي لس متر کیږي. نو دا قیمت د دې پر ځای لیکو، د انګسترون پر ځای لیکو چې لس په توان دی منفي لس. لیکو چې ای مساوي کیږي، دا قیمتونه چې کوو جلا جلا لیکو، د تاوان قیمتونه جلا لیکو او دا نور قیمتونه جلا لیکو. نو دا قیمت لیکم 6.3 ضرب 3 تقسیم پر شل ضرب، او د تاوان قیمتونه ځان ته لیکم لس په توان دی منفي 4 ضرب لس په توان دی 8 او لس په توان دی منفي لس. او دا نور قیمتونه لیکم جول ضرب سیکنډ متر پر سیکنډ پر متر. نو متر له متر سره خلاصیږي او سیکنډ له سیکنډ سره خلاصیږي، یوازې جول پاتې کیږي. نو د ای قیمت که چیرې دا ټول قیمتونه موږ سره تقسیم کړو، نو موږ سره قیمت راکوي 0.9945. او دا قیمتونه که چیرې ټول موږ سره خلاص کړو، دا لس په توان منفي لس پورته خیږي، مثبت لس بشي، مثبت لس او 8 اتلس کیږي. نو 4 نه چې 18 قیمت لاړ شي،
لس په توان د منفي 14 قیمت راځي. نو دا لس په توان منفي 14 دی. دغه یو اشاره چې دی دا د خواړو، نو د ای قیمت موږ سره لاسته راځي 9.945. دغه یو قیمت اشاره چې موږ د خواړو، نو دلته به ورسره ضرب لس په توان دی منفي یو قیمت دې ته ور واچول شي، نو دا قیمت به سي لس په توان دی منفي 18. نو انرژي موږ سره مساوي کیږي 9.945 ضرب لس په توان دی منفي 18.